أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم زمورونو دا د درېمې پارې یا سپارې او د نهمې رکوع د آل عمران اتلسم آیات دی د الله تعالی د وحدانیت په برخه کې او د عقیدې د مسلمان په برخه کې اول موږ باید دا وپېژنو چې د الله تعالی لا اله الله یو دی او هیڅ وخت دویم الله نه پیدا کېږي نو الله چې یو شي او اله یو شي دا د عقیدې پورې اړه لري او د عقیدې تعریف داسې کوي چې کوم یو انسان کې چې کوم یو بېلارتوب دی ګمراهي ده احساسات دي پارونې دي غلط حرکات او خاصیتونه دي بد صفتونه دي بد اخلاقي ده پکې د ټولو احساساتو سره سره د دې انسان کنټرول به څنګه کیږي دا انسان به څنګه د الله په لاره باندې برابریږي د دې انسان ته به څه وصیت کیږي او څه نصیحت به ورته کیږي او د دې انسان په برخه کې چې کله یوه لاره شي او ټول احساسات او جذبات خپل مړه کي او خپل ځان فی سبیل الله او د الله لپاره تسلیم کړي دا به په کوم طریقه باندې کېږي هغه وخت به کېږي چې د دې عقیده جوړه شي او عقیده یې په الله باندې د توحید جوړه شي او یو الله او یو اله ومني نو بیا به بعد له هغې نه به دې بیا پوه شي او د دې توحید دپاره یا د دې کلمې دپاره یا د عقیدې دپاره او یا د دغې معنا دپاره چې انسان څنګه کنټرول کړلی شي دې لپاره ټول انبیا راغلي او ټول رسولان راغلي نبی یو نو دوه نو سل نو زر نو لس زره نو یو لک نو بلکې یو لک او څلېرې زره پیغمبران او انبیا او رسل د دې شاهدۍ دپاره راغلي چې الله جل جلاله یو دی په دې کې هېڅ شک نشته د زکات مسائل بدل شوي په هر عصر زمان کې او د هر یو پیغمبر سره د مونځ مسلې بدلې شوي دي په هر یو وخت او په هر پیغمبر سره
د روژې مسایل بدل شوي دي د هر پیغمبر او د هر یو وخت سره. نو د دې ټولو سره سره چې دغه هر څه بدل شوي دي ته منهج او مسلک ویلی کېږي. منهج او مسلک بدل شوی دی، خو یو شی چې نه دی بدل شوی چې هغه د الله توحید دی. د آدم علیه السلام هم دا توحید لا اله الا الله، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول لا اله الا الله. یعنی توحید هیڅ وخت نه دی بدل شوی، خو د شریعت منسک او منهج بدل شوی دی. د شریعت لارې په مانځه کې او په نورو عباداتو کې په نورو مسایلو کې بدل شوي دي او تبدیلي شوي دي، اما د الله جل جلاله توحید هیڅ وخت نه بدل شوی دی او نه به بدلیږي او د ټول عمر دپاره به وي. ګرانو وروڼو، د توحید مسئله که چا اغوستې وي او په زړه کې قبوله کړې وي، د هغې لپاره کار کول پکار دي چې دغه 1,40,000 پیغمبرانو زیاتو کم دغه پیغام راوړی دی چې خامخا د سړی متحد وسیږي او توحید دې ولري. د دې 1,40,000 پیغمبرانو ټولو پیغام دا دی. په دې مسله باندې پیغمبران په کاڼو ویشتل شوي، انبیا د کورونو نه ویستل شوي او شړل شوي، د علاقې او د ځای نه ویستل شوي، وطن یې بدل شوی، بدې خبرې او کنځل ورته شوي، په څېرو او په مخ باندې په کاڼو ویشتل شوي، په لارو کې اغزي ورته اچول شوي. په توحید باندې نوح علیه السلام په کاڼو وویشتل شو. هر وخت به د دې دومره اندازې پورې وهل خوړل چې بېهوشه به شو. په توحید باندې ابراهیم خلیل الله اور ته واچول شو. په توحید باندې حضرت موسی علیه السلام فرعون مقابلې ته راغی. د هغومره جابر او زورور او مستبد انسان مخې ته ودرېده او د الله پیغام یې ورته ورسوه. په دې توحید باندې ذکریا علیه السلام په اره باندې 2 نیمه شو او اره دشمنانو په سر باندې کېښودله. په دې توحید باندې ابراهیم علیه السلام د نمرود مقابله وکړه او په دې مشقتونو او تکلیفونو باندې بیا دا دعوت پیدا شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ویني شو، غاښې شهید شو، مخکې حلقې د اوسپنې ننوتلي، ټول عمر یې په تکلیف او په زحمت کې تیر کړ د همدې توحید دپاره. او د الله تعالی د توحید مسئلې دپاره شاهدان څوک وو؟ د آیات شریف کې ما ولوستل. اول د الله د خپل وحدانیت لپاره شهیدي ورکوي او فرمایي شهد الله ان لا اله الا الله. الله شهیدي ورکوي چې زه یم او بل معبود نشته، بل اله نشته په دنیا کې، صرف زه یم. بیا دویم ملائکه د دې وحدانیت شهیدي ورکوي. یو عالم دی، یو ډېر اوچت عالم دی ملائکه چې موږ او تاسو سره ټول عمر کار کوي او هغه همیش د الله تعالی تقدس او پاکي بیانوي، هغه په دې باندې شهیدي ورکوي. دریم انبیا علیه السلام ټول چې راغلي په همدې باندې وایي چې الله یو دی، اله یو دی. څلورم علما، ټول علما اهل العلم هغه په دې باندې متفق دي چې الله تعالی یو دی. اوس د دې لپاره چې دا یو دی قرآن عظیم شان وایي دا وایي دا وایي، دا که زما تقریر څوک اوري او زه پکې تقریر کوم، یا کوم بل عالم تقریر کوي او یا کوم بل مدبر تقریر کوي او یا کوم بل مفکر تقریر کوي او یا کوم مفسر تقریر کوي او یا کوم خوب ژبی لبیب او ښه سړی تقریر کوي او یا شیخ الحدیث تقریر کوي او یا د فقه عالم تقریر کوي. د دې ټولو نه باید موږ تاسو قرآن نه تپوس وکړو او د دې ټولو تقریرونو ابتدا باید د قرآن نه واخیستل شي او د توحید نه باید واخیستل شي، ځکه چې هر شی بنا په توحید وي نو دا د مؤمن او د مسلمان اولین شرط دی چې اول به لا اله الا الله وي او بیا به دې دایرې د اسلام ته داخلیږي. نو ځکه الله جل جلاله دغه آیات شریف چې کوم یې راوړی نو دی خلکو ته وښودل شهد الله ان لا اله الا الله. الله تعالی شاهدي ورکوي چې زه یو یم، اله یو دی، والملائکة ملائکې ورکوي او انبیا یې ورکوي. اول العلم څوک چې د علم خاوندان دي، قائما بالقسط، همیش به د عدالت باندې به روان وي، هېڅ وخت به زیاتې او کمې به نه کوي، افراط او تفریط به نه کوي. او دا د کوم چا باندې شهیدي ورکوي؟ لا اله، چې نشته معبودی برحق یا الله بل یا د سجدې لګولو دپاره بل څوک لایق نشته
الا هو العزیز الحکیم، مگر هغه ذات دی چې هغه په ټولو باندې غالب دی او هر څوک یې پیژني چې د دنیا او د آخرت ټول هر څه د ده په لاس کې دي او د دې زمام صرف الله سره دی. بیا الله جل جلاله په دریمه سپاره کې د البقرې په صورت 250 آیات کې داسې فرمایي: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فدي آيات كده يو آيات دي اول د دې آیات فضیلت داري. رسول صلی الله علیه وسلم د ابی بن کعب نه پوښتنه کوي آیا عظیم او لوی د عظمت آیات په قرآن کې پیژني؟ ابی بن کعب رضی الله عنه ورته وایي الله ورسوله اعلم، زه نه پوهېږم، الله او رسول پوهېږي. بیا ورنه تکرار پوښتنه کوي د عظمت آیات په قرآن کې پیژني؟ بیا ورته وایي زه نه پوهېږم. بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي، اخیر کې ورته وایي چې هو پیژنم یې، ځکه مجبور شو باید رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال جواب کړي. نو ورته وایي چې هغه آیات الکرسي ده. دا آیات د کرسي په نامه ځکه یادېږي چې په دې کې د الله تعالی کرسي او جلال ذکر شوی دی، په دې کې د الله تعالی صفات ذکر شوي دي، کمالیه صفات ذکر شوي. د الله کمالیه صفات هغه دي چې انسان دپاره او مخلوق دپاره لازم نه دي او نه کولی شي چې د دې صفاتو نه استفاده وکړي. نو د الله صفات په دې آیات کې دغه یو آیات د ټول قرآن د عظمت او بهترۍ آیات دی. او بیا دې آیات کې د الله تعالی وحدانیت ته دعوت شوی دی چې دا واحد دی او په دلایلو باندې ثابت کړی دی او خپل صفات یې پکې لیکلي دي چې د الله تعالی کوم برهان او دلیل دی د دې په مقابل کې د دنیا یو نفس او یو ظالم او یو متواضع سړی او یو حلیم سړی او یو قارون او فرعون او یو نبی نشي کولی چې د دې په مقابل کې کوم دلیل بل راوړي. د الله تعالی داسې صفات خپل بیان کړي. ځکه زه عبد او الله تعالی معبود دی او د دې ثابتولو دپاره الله جل جلاله دا وایي چې لا اله الا هو الحي القيوم. الله د الله اصلي نوم دی، نور صفات دي. اسم اصلي نوم الله دی او دا د اله نه اخیستل شوی، یعنی معبود برحق. اوس د الله صفت چې اله شو او معبود برحق شو دی اصلي نوم دی، دې باندې بل څوک نشي کېدلی، نور ټولې صفات دي. بیا فرمایي هو الحي، الله جل جلاله ژوندی دی، یعنی هیڅ وخت مړی حکومت نشي کولی. القیوم یو حال باندې باقی او قائم دی. قیوم او قیام دا هغه چاته ویلی کېږي چې په خپله باندې هم په خپل ځان متکي وي او قایم وي او زبردست وي او ستر وي او د عظمت خاوند وي او د کبریایي ذات خاوند وي. دې قیوم هغې ته ویلی کېږي، یا قیام هغه چاته ویلی کېږي. او سره د دې چې په خپله باندې قایم وي، هغه څوک چې نور د ده په لاس کې دي هغې ته هم قیومیت ورکوي، هغو ته هم ودرېدنه ورکوي، هغو ته هم ژوند ورکوي، هغو ته هم رزق ورکوي. د هغو هر څه خیر او شر د هغه په لاس کې وي او د هغه په قدرت کې وي. نو دې ته قیوم ویلی کېږي، دا قیوم دی. او قیوم دې ته ویلی چې باقي وي او قایم وي او همیش دپاره وي. اوس د دې لپاره چې دغه خپله تشریح الله جل جلاله ثابته او پوره انسان ته د عقل د لحاظه ور ومني په دې مغزو کې، نو فرمایي لا تأخذه سنة ولا نوم. دا قیوم حی ذات کم یو دی، پریشانی نه نیسي، پینکي نه نیسي، پرکالي نه نیسي او خوب نه لري. نو له ما فی السماوات، څوک چې خوب نه لري، څوک چې د ورځې او د شپې ویښ وي، او څوک قیوم وي، او له ما فی السماوات و ما فی الارض. هغې له ټول په ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي دا ټول د هغه په اختیار کې دي.
ځکه همدغسې قایم او قیوم ذات دی او همدغسې لوی ذات او ستر قدرت لري چې د ځمکې او د اسمان مالک دی. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. هیڅوک نشي کولی چې د الله په دربار کې شفاعت وکړي یو بل ته، او یا یو سړی نیکبخته کړي او یا بدبخته کړي، او یا یو سړي ته ووایي چې ته ښه یې او ته بد یې، یا سفارش او واسطه یې وکړي، او یا یو قسم نه یو قسم ورته نږدې کړي یو سړی. الله جل جلاله دا نه مني. ولې نه مني؟ شفاعت به هغه چاته ورکوي چې د ده اجازه وي. او د شفاعت کولو معنا څه ده؟ شفاعت کول دې ته وایي چې حقیقي پادشاه ته ودرېدل، عریضه وړاندې کول، درخواست وړاندې کول، خپله تضرع او ذلیلتیا ورته ښکاره کول، په لاسونو او په حرکاتو او په ټولو وجود باندې ورته ذلیل کېدل، دې ته شفاعت ویلی کېږي. او دا صرف د یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورځ په قیامت باندې دا ثابت دي او هغه به یې کوي. حتی انبیا د هغه په مخ کې نشي ودرېدلی. هو چاته چې الله اجازه وکړي، که عالم وي که نبي وي، نو هغه به یې کولی شي چې شفاعت وکړي. دا د الله په اختیار کې دی. او شفاعت زموږ او ستاسو په دې ټولنه او سوسایټۍ کې وګورئ، هغه ستر مقام دی چې یو بل ته احتیاج یو او یو د بل سفارش کوو، مګر الله تعالی ته به سفارش هغه وخت کېږي چې هغه درته اجازه وکړي، د هغې لایق وي، هغه ستا درخواست مني، هغه ستا دعوت مني، هغه ستا عریضه مني، خو چې د هغې اجازه وي. او که د هغې اجازه به څه رقم یو هندو نشي کولی، ولو که په سلو ګردوانو کې او په سلو صومعو کې یو مسیحي او یو یهودي ناست وي، د هغوی نشي منلی، ځکه هغو ته اجازه د دې نه ورکوي. ولې چې هغه صفات نه لري کوم ته چې الله جل جلاله څوک په هغه صفاتو موصوف وي چې هغه د شفاعت لایق وي، هغو کې دا ابیلیټي او دا وړتیا نشته. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، دا الله بل صفت دا لري، ټولو مخلوقاتو باندې خبر دی، مخکې څه کړي وروسته یې څه کړي، ټولو مخلوقاتو باندې خبر دی، د پیدایش نه مخکې د څه کول او وروسته څه کې، په دې ټولو شیانو باندې تا باندې خبر دی. او بیا الله جل جلاله څه چې په آخرت کې دي او څه چې په دنیا کې دي، دا ټول شیان د هغه ته معلوم دي، ته په خپل نه پوهېږي. ته عمره نشي کولی چې هغه ځای نه هغه ځای پورې لاړ شي، هم د موټر ټکرېږي، هم ته په یو مصیبت باندې اخته کېږي. اما الله جل جلاله ستا په دې ټولو شیانو او په ارادو باندې پوهېږي چې ته ښه اراده لرې او که غلطه لرې. بیا فرمایي دا بل صفت، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. هیڅوک نشي کولی چې د الله تعالی د طرف نه یو علم حاصل کړي او ووایي چې زه عالم یم الا بما شاء، مګر چاته چې زړه وشي. د زنبوري عسل ته علم ورکوي، ورته وایي شات جوړوه او ځه او راځه او لښکر جوړوه او خپل نظم او تنظیم جوړ کړه او وحي ورته وکړه او برابر شه او هر څه کوه، مګر تا ته یې نشي کولی چې ته هغه نه یې غوښتي. ای انسانه ته عقل نه لرې، ته عقل هغه وخت لري او هغه وخت دی چې د الله الا بما شاء او علم درته درکړي. که نه بې د الله نه در سره هېڅ علم نشته دی، نو د علم احاطه کول تا سره نه دي مناسب، مګر الله که وغواړي علم درکوي. انبیاو ته کتاب هم راولېږي، علم هم ورته ورکړي، معقول آیاتونه هم وایي، تر فرعون او تر نمرود او تر حامانه پورې او تر قارونه پورې ټول دلایل بني اسرائیل او مسیحیان وایي، خو د هغو د دلایلو په مقابل کې یو پیغمبر وږی تږی خپېلوڅی د یوې امسا سره راشي او یو عصاچوب سره ودرېږي، خو د هغې دلایل دومره قوي وي چې دغه ټول د دنیا قدرتونه، دغه ټول سلطانان او مشران او پادشاهان د هغه په مقابل کې هېڅ هم نشي ویلی. نو دې ته وایي چې الا بما شاء، علم هغه چاته ورکوي چاته چې خوښه شي، یو یتیم ته، یو یسیر ته، یو ګونګي ته، یو داسې سړي ته چې هغه د کورنۍ په لحاظ څوک نه پېژني، غریب دی، یتیم دی، او الله تعالی داسې یو علم ورته ورکړي چې د هغې جواب نه ابو جهل ویلی شي، نه ابي لهب ویلی شي، نه عبدالمطلب ویلی شي او نه بل څوک ویلی شي. یو ظالم او جابر د هغې د مقابلې نشي کولی، فرعون هم نشي ویلی. فلهذا د هغه څوک دی چې علم هغه چاته ورکوي چې چاته یې خوښه شي. بیا دغه انسان چې د دې دومره صفات خاوند دی، دی څنګه ژوند څنګه کوي؟ وسع کرسیه السماوات والارض، د دې کرسۍ دومره وسیع ده، د دې قدرت او علم دومره وسیع دی، د دې هغه شته او هغه ستروالی دومره لوی دی چې دغه ټول اسمانونه او ځمکې سره د ټولو کائناتو په دې کې ځای شوي او په دې کې ځای کېږي او محیط دی په دې کرسۍ او په دې اسمانونو باندې،
او په دې ځمکو باندې یوه پاڼه په تیاره کې ولیږي، په دریاب کې دننه په بحر کې یو شی کېږي، ستا سترګې رپېږي، د شپې خوب ګورې، دې ټولو باندې عالم دی او هغه پرې پوهېږي. هغه د داسې یو ذات خاوند دی چې د دې ټول هر څه ستر قدرت دی. ولا یعوده حفظهما. او داسې ونه وایي چې ګینې دی په دې خپل قدرت کې ستړی کېږي. ځکه دا کار کول لکه اوس موږ او تاسو یو مامور یو سرکار چې یو کار کوي نو هغه ستړی کېږي، هغه خوب ته ضرورت لري، هغه غذا ته ضرورت لري، هغه شربتونه او هغه نور شیانو ته ضرورت لري. اما الله جل جلاله ولا یعوده حفظهما، د دې دواړو ځمکو او اسمانونو او کائناتو په منځ کې څه دي چې دا خپل کار کوي او کومې وظایف یې تقسیم کړي په چا باندې ورکوي، دې کله هم نه ستړی کېږي. یو مامور د ډېر وړوکي کار نه ستړی کېږي، یو ډریور د خپل موټر نه ستړی کېږي، یو بل انجینر د یو بل کار نه ستړی کېږي، یو عالم د خپل تقریر نه ستړی کېږي، یو معلم د خپل صنف نه ستړی کېږي، هر څوک ستړی کېږي. مګر الله ولا یعوده حفظهما، د دې ټولې دنیا کائنات هر څومره چې دي او ځمکې او اسمانونه د دې ټولو نه دی نه ستړی کېږي. دې ته وګورئ، یو عقل پکار دی چې دی څنګه چلی دا دنیا، نه ستړی کېږي، نه خوب کوي، کرسي دومره لویه ده او نه کله خوب نیسي او نه کله پرکاري نیسي او نه کله ویلی چې زه خسته یم. حی القیوم دی وهو العلی العظیم. همدغسې ذات همدغسې صفات چې څوک لري هغه د ټولو نه اوچت او لوی وي په پادشاهي کې او ډېر لوی په صفات کمالیو کې وي. د هغې کمالیه صفات دومره لوی دي چې انسان تصور هم نشي کولی. زما په صفاتو نه دی، زه اوس علم لرم، زه نشم یاری چې زما د الله غوندې علم دی. زه یو ښه صورت لرم، نشم یاری چې زما صورت د الله غوندې. ستا بیل شی دی او د هغې بیل شی دی. اوس الله تعالی په دې آیات کې داسې یو محکم او مضبوط دلایل بیان کړي دي چې څوک هر چاته چلنج دی چې راشي ودې وایي که نه چې زه داسې کولی شم یا نشم کولی. په دې دلایلو کې د مشرکانو څومره ناکامي وه او چې د دلایلو د تفصیل او اورېدو نه پس به یا اسلام راوړ او یا به ټول عمر دشمني کوله د دین سره. دا ولې دا د دوی په عدم منطق، په ضعف د منطق، په ضعف د علم باندې دلالت کوي، د هر کافر جابر، د هر اسرائیلي او د هر یو ګمراه. ځکه هغه دومره ضعیف و چې د دې دلایل نشو. الحي القیوم عزتمندم دی په عربي ژبه کې دې ته داسې لفظ ویلی کېږي چې اسماء الهیو کې دی. یو سړي ته که نوم یې چېرته عبدالقیوم وي، هېڅ وخت ورته قیوم نشي ویلی. ولې ورته نشي ویلی چې قیوم هغه ذات دی چې په خپله هم قایم وي او نور دنیا هم قایموي. دا یو ګناه لري، باید عبدالقیوم ورته وي. حی او ژوندی خو دی ځکه چې دی هېڅ وخت نه مړ کېږي. نو معلومه دا شوه چې هر چاته ما سوا د الله نه بل څه نه دي پکار. ولې که نبي وي هم مرګ ورته راځي، مړ کېږي به. که عالم وي هم مرګ به ورته راځي، که ملا وي هم مرګ به ورته راځي، که پیری وي هم مرګ به ورته راځي، که انجینر وي هم مړ کېږي به، که ساینسدان وي هم مرګ به راځي ورته، او که ډاکټر وي هم مرګ به قبلی او ورته به راځي. نو حی او قیوم نشو دا، نو بیا ولې ورته قیوم ویو؟ موږ صرف الله ته قیوم ویو چې هغه دا هر څه کوي او د هر څه په صفاتو باندې نه دی موصوف. دا کوم یو چې بیان شو. الله په بل ځای کې داسې فرمایي په قرآن عظیم الشان کې ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. د الله ذات به پاتې وي، باقي به وي. موږ او تاسو نه مخکې څومره مړه شو، دا ځمکه موږ ته په میراث پاتې شوې. ثم په قرنونو په میلیونونو کلونو موږ ته دا ځمکه پاتې شوې ده او همداسې راته پاتې کېږي. په دې باندې باید فکر وکړو چې د چا ذات پاتې دی او څوک په دې نړۍ کې ژوندی تل دی. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، د هغه ذات دی. اوس د لا تأخذه سنة ولا نوم سره لږ ور وړاندې کېږو. د سین کلمه په سنتن پریشانی فرقالي، لکه کله کله داسې پینکي سړی د خوب نیسي چې یو ډیکه ورکړي. الله تعالی ته کله هم د خوب ډیکه نشي ورکولی، نه وده کېږي. هو که دا نوم او دا خوب دواړه، نوم کله کله د مرګ په نامه باندې راځي. که دا دواړه وګورو، تاسو وګورئ د دنیا په خلکو کې. پادشاه صاحب ته عریضه وړي، وایي اوس شپه ده، رئیس صاحب وده دی، پادشاه صاحب وده دی، استراحت یې کړی دی، استراحت کوي. آیا دې ته پادشاه ویلی کېږي چې دی د استراحت وکړي یا دې خوب دې ونیسي او هغه دې د مخلوق نه لرې شي؟
بلکې الله همیش دپاره ویښ دی درته او همدغسې ذات باید خدای وي همدغسې ذات باید پادشاه وي همدغسې ذات باید لایق د تعریف وي او لایق د دې وي چې آرام نه کوي ستا د کارونو نه همیش دپاره تا ته رډي او همیش دپاره تیار ناست دی آرام او خوب کول د هغه چا سره دي 40 ساعته کې څوک خوب کوي او څوک پیدا کېږي هغه پادشاه کېدلی کلم نشي ذوالجلال ذات هغه کلم خوب نه نیسي او بیا چې مونږ وویو چې هغې دپاره ځمکې او اسمانونه ټول ملکیت دی د دې ملکیت داسې دی چې که مونږ او تاسو یو چا ته وایو د یو پټي او د یو ځمکې او دوکان یو د یو فابریکې خاوند دی الله جل جلاله ته باید څه وویو هغې ته د اسمان مالک الله دی د ځمکې مالک الله دی د انسان مالک الله دی د عرش مالک الله دی د فرش مالک الله دی د انبیاء مالک الله دی د ملائکو مالک الله دی د اولیاء مالک الله دی د پادشاهانو مالک الله دی دا ته چې نن بت ته سجده ږدي ستا مالک خو بل څوک دی ته په دې بت باندې دومره غری ابو ذر رضی الله عنه یو سفر کې روان و ما سره مې خپل خدای او بت یو ځای کې مې کېښود او زه لاړم ساراماتي ته تېر شوم هلته چې کله تېر شوم بېرته چې راغلم چې ګورم دا زما بت لوند دی او خدای دا باران نشته دی زما بت په څه شي باندې لوند شوی دی زما صنم په څه شي لوند شوی دی وایي اخوا دېخوا ګورم وړاندې مې ولیده چې یوه ګیدړه روانه وه یا لومبړه روانه وه یو شغال روان و وایي ما وویل چې هو دا ولاد دا راغلی دې ورباندې دلته ادرار کړی دی دې ورباندې بېادبي کړې ده نو وایي ما دې خپل خدای ته ویل چې د خپل ځان نه ادرار نشي منې کولی ما نه به څه منې کړي وایي هملته مې ټیکه ټیکه کا او په ځمکه مې وغورځو نو اوس دا هغه څوک خدایي کولی شي چې دغه شی نو ټولو مالک وي اوس موږ یو انبیا مملوک دی د الله په لاس کې دي اولیاء مملوک دی د الله په لاس کې دي علما مملوک دی د الله په لاس کې دي فرشتي مملوک دي د الله په لاس کې دي انسانان مملوک دي د الله په لاس کې دي جنیات مملوک دي د الله په لاس کې دي انبیا خدای نشي کېدلی اولیاء خدای نشي کېدلی صنم او بت خدای نشي کېدلی ونه او غنه او حیوان نشي خدای کېدلی یو ناقص العقل او ناقص الصورت سړی او ناقص الاخلاق شی کله کولی شي دا کار وکړي یو مړ شی کله کولی شي ستا عرض واخلي ځکه دغه ټول محتاج دی الله ته او الله هغه څوک کېدلی شي چې هغه د نورو خلکو احتیاج رفع کړي کوم شی چې مملوک وي هغه مالک کېدلی نه شي زه مملوک یم د بادار غلام یم زه کله مالک کېدلی نه شم هېڅ شي کې تصرف نه شم کولی کوم شی چې مخلوق وي هغه کله هم خالق کېدلی نه شي زه بل چا پیدا کړی یم نو څنګه خالق شم څنګه اوچت شم هېڅ وخت نه شم کېدلی ښه په هر صورت باندې د الله جل جلاله عربو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل او به چې څوک ولیده وایي ستا خدای او ستا دا سړی څوک دی د دې پلار څوک دی انصفه لنا مونږ ته دا وپېژنه چې دا د چا زوی دی د کوم ځای دی د کومې منطقې دی نو الله ورته په جواب کې دا راو الله صمد صمد دی لم یلد ولم یولد دی ولم یکن له کفوا احد دی الله په خدایي کې یک تنها دی الله په بادشاهي کې یک تنها دی الله په مالکیت کې یک تنها دی د الله د اذن د اجازت نه څوک چاته سفارش او شفاعت نشي کولی ولی الله شاه دهلوي فرمایي مالک یوم الدین د دې ورځې پادشاه او مالک الله وایي چې زه یم نو رښتیا هم هغه دی او د پیغمبرانو شفاعت هغه وخت درخواست عریضه هغه وخت قبلیږي چې الله ورته اجازه وکړي وګورئ دلته دوه مقامونه منځته راغله یو د عبدیت او د بندګۍ مقام دی یو د عبودیت مقام دی زما مقام د عبدیت او د بندګۍ دی زما د غوښتلو او د درخواست کولو مقام دی او د الله جل جلاله مقام د ورکولو دی اوس عالم الغیب والشهاده دی هغه په غیب باندې پوهېږي په هر څه باندې کېږي اوس علم غیب اخبار من الغیب علم الهي بیل علم دی او علم نبوي بیل علم دی ځکه الله ورکړی دی ورته علم خالق بیل علم دی او علم مخلوق بیل علم دی هیڅ وخت تشبیه کېدلی او برابرېدلی نشي علم غیب بیل علم دی او علم نبوي بیل علم دی هغه په غیب نه پوهېږي اطلاع علی الغیب بیل شی دی او بیل تشریح غواړي اظهار علی الغیب بیل شی دی هغه بیل تشریح غواړي
کرسیو السماوات د الله جل جلاله ابن کثیر روایت کوي ابن دا وایي چې دغه ټوله دنیا ځمکه یو اوار میدان شي او په دې ټول ځمکه اوار میدان کې یوه ګوتمۍ او یوه حلقه په دې هوار میدان کې وغورځول شي نو دا د کرسۍ په مقابل کې دغسې دي لکه د کرسي د الله تعالی په مقابل کې دغسې دي لکه یوه ګوته چې په یو لوی میدان کې پرته ابن کثیر روایت کوي د عرش په مقابل کې کرسي دغسې ده لکه دا ټوله دنیا چې یو هوار میدان شي او یوه ګوتمۍ یوه ګوته په دې منځ کې پرته وي کرسي د عرش په مقابل کې داسې ده او ابن جریر رحمت الله علیه او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د الله تعالی علم دی او ځینې نور علما فرمایي چې کرسي معنا قدرت او حکومت دی چې الله جل جلاله یې کوي اهل لغت او اهل تفسیر دا معنا اخیستې چې کرسي سریر المراد من الکرسي السلطان والقدره د الله جل جلاله قدرت دی په دې ټوله دنیا باندې والملک الکبیر او ډېر لوی پادشاه او ستر پادشاه د دنیا دی د دې معنا دا ده نو دا ثابته شوه یو څوک چې د دومره لویو صفاتو خاوند وي آیا زه په ایمان راوړم که نه او که بیا ایمان نه راوړم زما اهمیت څه دی زما اهمیت د یو بوس د یو وچ واښه د ډکې غوندې دی ځکه ما ایمان نه دی راوړی ما چې ته چې کوم شرف راکوي د الله وحدانیت بیا راکوي کله چې الله وپېژنم نو زه بیا شهزاده یم زه بیا په دې ټولو شیانو باندې پوهېږم او زه د دې ځمکې او د اسمانونو ټولو اسرارو باندې به ما الله جل جلاله خبروي د دې ذات نه هغه ذات دی چې د دې نه اوچت بل ذات نشته دی ابو ذر رضی الله عنه یو قصه کوي وایي د شپې یو سړی راغی او ما ډېر دنګ لوړ زلمی سړی وایي ما ویل دا به څوک وي چې راغی نو وایي ما ورته ویل څوک یې پیری که انسان یې ویل پیری یم وایي ما ورته څنګه پیری وایي زه د دې ټولو پیرانو نه تقوا قوي او پیاوړی پیری یم وایي ما ورته لاس دې ما ته راکړه چې لاس یې کله راکړه وایي ما ولیدل چې د لاس یې د سپي غوندې ویښته او سپي غوندې لاس یې لره وایي ما دې لاس ته زور ورکړ ما ورته څنګه راغلی دلته څه کې ویل ستاسو د صدقاتو او ستاسو د خیراتونو دپاره راغلی یم تاسو ډېر ځوانان خلک یئ نو موږ ورته ویل موږ به تا ته نه درکوو صدقات او دا نه درکوو وایي په هر صورت زما ورسره څه مفاهمه وشوه نو ما ورته ویل تاسو نو موږ نجات څنګه پیدا کړو چې زموږ محفلونو ته راځئ ویل هر وخت چې تاسو آیت کرسي ویله بیا موږ ستاسو محفلونو ته نه راسو نو اوس د دې خبره دا ده چې موږ او تاسو د الله وحدانیت وپېژنو ای مسلمانانو ای مؤمنانو تاسو نه لوړ خلک په دنیا کې نشته دی خو که چېرته وپېژنئ دغه عزت چې تاسو ته خدای تعالی درکړی دی په وحدانیت کې دا په هېڅ ځای او په هېڅ قدرت کې نشته رئیس جمهور شوي څه به وکړي یو د ټولې دنیا پادشاه شوي څه به وکړي د ټولې دنیا پیاوړی او دنیادار شوي څه به وکړي اما څه چې الله درکړي وي په غربت کې آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غریب سړی و د هغې نه یتیم سړی و د هغې نه هغه څوک و چې په ډوډۍ باندې هم نه دی موټ شوی کله پوره ډوډۍ هم نه ده خوړل په هر صورت باندې الله تعالی دې موږ او تاسو پوره په وحدانیت باندې پیاوړي وحدانیت راوړي ان شاء الله بله ورځ بیا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين